بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې ستاسو د یو څو خوبونو تعبیر کوم. په اول کې د جوړه یا کالي یا جامې د ښځو لپاره څه کله یوه نجلۍ یوه ښځه هغه کالي یا جامې یا جوړه په خوب کې وګوري، مختلف رنګونو باندې نوي څوک ورته ورکړي یا خپله واغوندي. د دې تعبیر په څه باندې کېږي؟ اکثرا په معامله باندې کېږي، یو نیکه معامله، یو ښه تغییر په ژوند کې. ځکه کالي نوي کالي سړی اغوندي نو د یو معاملې لپاره اغوندي، خصوصا نوي جوړه او هغه رنګونه چې وي، هغه سپین رنګ مثلا یا سور رنګ، آسماني رنګ، دا کوم زیړ رنګ، دا کوم رنګونه چې خلکو ډېر خوښېږي، یعنې رنګن ساده نه وي، رنګه نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په معامله، په واده، په کوژده او په خوښي مراسمو باندې تعبیر کېږي. څه کله دا په ځان برابر وي، ګوري چې په خوب کې په ځان برابر ده. او بیا دا تعبیر څه ده؟ بیا فرق کوي، رنګونو حساب سره هم فرق کوي. سپین رنګ څه ده؟ دا په دې باندې تعبیر کېږي تا سره تشویش ده چې دا به څنګه کېږي، دا تغییرات به څنګه تا کې راځي او ته به څنګه د شرایطو سره ځان برابروې. نو سپین رنګ جامې د پښو پورې ده، معنا دا څه ته برابر انشاءالله دی ته سپین رنګ جامو کې هر تغییر ته، هر شي رنګ اخیستو ته هغه برابر وي، مشکل نه وي. یعنې که ته آینده ژوند ته تشویش کوې چې دا به څنګه کېږي، واده او د رایبري یا کوژده څه ورته وایي، خواستګاري، دا ټول اسانېږي چې کله سپین رنګ ته تا ولیده. او سپین رنګ اکثر په واده کې استعمالېږي. سور رنګ داسې ولیده، سور رنګ هم د خوښیو، د خوښي یعنې او د هغه احساساتو د انسان د هغه ارزوګانو پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي. آسماني رنګ هم تعبیر کېږي چې ستا څه کوم هغه افکار دي، کوم ارمانونه دي بره، هغه ټول انشاءالله پوره کېږي. همداسې زیړ رنګ دا هم ښه تعبیر لري. ټول په همدې مختلفو حالاتو باندې تعبیر کېږي. او څه کله بیا دا په اندازې باندې هم تعبیر کېږي، دا که جوړه یا کالي یا کمیس داسې ته اغوندې یا ته ځان ته دې نوی کړي یا څوک درکوي، دا ستا په ځان برابر وي که برابر نه وي. که برابر وي بیا دا تعبیر ښه تعبیر لري. معنا داسې دا کوم ځای تاسو انتخابوئ، څوک چې راځي کوژده او خواستګاري لپاره، رشتې لپاره، دا ستاسو لپاره مناسب ده. دا ځای ستا په ځان باندې دا کالي برابر وي، ستا خوښېږي، معنا داسې دا ځای مناسب ده، ستاسو لپاره مناسب ده او تاسو هم پرې راځئ. او اوږدوالی څه کله اوږدوالی ته ګورې څخه کمیس دې ډېر اوږد وي، اوږدوالی بیا په دینداري باندې تعبیر کېږي، په تقوا، په ایمانداري باندې تعبیر کېږي. او څه کله دا بیا هغه صورت کې څه کله پېغله جینۍ دا خوب کې وګوري دغه په دې شکل باندې، نو هغه تعبیر دا ده. او څه کله یوه ښځه، یوه واده شوې ښځه هغه دا خوبونه وګوري د جامو، د کالیو، د جوړو مختلف رنګونو کې، دا بیا په تغییراتو په ژوند کې تعبیر کېږي چې په ژوند کې ښه تغییرات را روان دي. مثلا که اولاد نه لري، اولاد الله درکوي، کور مسله یا خپله ګزاره دې سختې، یو ښه تغییراتو باندې. ځکه جامو سره کله جامې انسان اچوي نو هغه د انسان باندې هغه اثر لري. او یو خوشي معامله کې چې کله انسان ښه وزګار شي، ارامي شي، نو بیا نوې جامې کوي یا نوې جامې اغوندي لکه اختر خوشحالیو کې، نو د لپاره بیا په همدې ښه تغییراتو باندې تعبیر کېږي. ښځې لپاره چې واده شوې ښځې، هغه لپاره بیا په دې باندې تعبیر کېږي. نو دغسې څه کله بیا کمیس دې په خوب کې لنډ وي، لنډ کمیس ګورې یا ډېر د بدن اعضا دې پکې ښکاري او پرده نه یې صحیح، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. معنا داسې ته پرده دې نه کوي، د ځان پرده نه کوي، ستر عورت کې لږ سستي کوي. او څه کله ګورې چې کمیس ښه برابر وي، ښه ځان یې مکمل پوښلي ټیکري وي یا کمیس وي یا جوړه وي مکمل، دا په دې باندې تعبیر کېږي ستر او عورت دې صحیح ده او ته حجاب به ورڅه ته د دې مراعات کوې. والله تعالی اعلم. په همدې رابطه باندې یو دوه خوبونه هم دي. وایي مور مې خوب لیدلی ده چې خپل د واده کمیس ما ته راکړي، وایي دا واخله، زه د پلار نه ډېر خوشحاله یم، دغه ته اوس واغونده. دا ډېر ښه خوب ده. د دې خوب معنا دا ده چې پلار ته دې الله تعالی کوم عزت، کوم مقام او کوم علم یا کوم پوهه، کوم کورنۍ ژوند ورکړی و، هماغه انشاءالله ستا ته هم نصیب کېږي، هماغه تا ته هم نصیب کېږي آینده ژوند دې. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې مور دې ستا ته کوم نصیحتونه کوي، کوم ځای باندې رضایت ښیي ستا لپاره، هغه کې دې ستا خیر ده. دغه مشوره باید ومنې، د نصیحتونه باید قبول کړي او دغه راضي کېدل دا ستا باید هدف وي چې هغه راضي شي انشاءالله، ته بیا خپل هغه مراد ته رسېږي. والله تعالی اعلم. بل په خوب هم په همدې رابطه ده،
وایي مور مې وایي څه ناخودي جوړه دې اغوستې دی ښیي دا جینۍ او ستوري وایي په اسمان کې بیا ستوره ګورم بیا وایي ژاړم او بیا تسبیح مې په لاس کې وي او بیا وروسته وایي ستا په ځان کې ګلابي جوړوي. نو دا همدغه د خوازګاري او رشته او کوژدې په رابطه باندې څوک راځي کور ته په همدې باندې تعبیر کېږي چې دا حالات تاسو ته همداسې کله یو کس راځي کله بل راځي او تاسو کله شکي کېږئ کله بیا دعاګانې کوئ چې الله تعالی تاسو ته یو ښه خلک او د مالدار وي یا ښه وي دیندار وي. نو دغسې په دې کې تعبیر کېږي چې دا مور د په دې رابطه باندې ډېر زیات تشویش هم لري او فکر کم کوي او ستا خیر غواړي. نو که ته چېرته وارخطا یې یا مور ته دې داسې شک په نظر ګورې یا فکر کوي چې دا مور دې ولې سستي کوي په دې کې نو په دې کې مور دې ملامته نه ده هغه ښه صحیح په دې کې هغه کوشش کوي او ژړا یې په خندا باندې تعبیر کېږي تسبیح هغه الله تعالی ته دعا او د الله تعالی پاکي بیانول او الله نه خیر غوښتلو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي خواښه مې مړه شوې ده وایي زه چې وړاندې شم په هغه خوب کې چې دی مړی وایي زه ورته وړاندې کېږم چې لاس یعنې نور خلک هم ورته وړاندې کېږي ګوري آخري ملاقات کوي وایي زه هم وړاندې کېږم زما لاس وایي کلک ونیسي د نورو ښځو وایي کلک نه نیسي د نورو ښځو لاس کلک نه نیسي او زما لاس وایي ځان سره جوخت کړي او کلک یې ونیسي. نو که دغسې شکل تا خوب کې لیدلی وي دغه لاس یې چې کلک نیولی ته وارخطا شي د غوسې په حالت کې دی دا کار کړي وي او ته هم وارخطا شي نو د دې بیا تعبیر ښه تعبیر نه لري. تعبیر بیا دا ده ستا کیدای شي درسره ښه وخت نه یې تېر کړی او احترام دې نه یې ساتلی خدمت دې نه یې کړی او دی تا نه خفه و او څه باید بخشش وغواړئ او باید الله نه معافي ورته وغواړئ ځان ته هم ده ته هم د نیک او د خیر دعا ورته وکړي او په هغه صورت کې چې دا لاس ستا نیولي یعنې د مینې نه او د خوشحالي نه رضایت نه غواړي چې تا نږدې کړي او ته هم فکر کوي چې ته هم پرې خفه یې چې دا څنګه وفات شوې ده نو بیا ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ورسره ډېر ښه وخت تېر کړی ده والله تعالی اعلم. بله زنانه ده وایي پلار مې په خوب کې لیدلی چې کور یې جوړ کړی وي څو منزل وي بره منزل ته لاره وایي صحیح نه یي ورکړی بلکې سخته لاره وي خو دوی ختلی شي دا کور اعضا وایي ختلی شي خو بیا هم هېرېږي وایي دوی ویره لري چې دا څنګه پورته کېږي په دې پورته کېدلو باندې او زه هم چې وایي پورته کېږم بره خېږم په دې لاره باندې د دویم منزل ته چې لاره یې صحیح نه ده زینې یې صحیح نه دي ورکړي خو وایي ژاړم او وایم دا څومره سخته لاره ده خو بیا تېرېږو د کورنۍ نور اعضا هم تېرېږي. نو دا ډېر ښه خوب دی یو حساب سره په دې باندې تعبیر کېږي چې ستاسو په کورنۍ باندې د پلار لخوا ډېر زیات قیودات ده او تاسو ډېر سخت ساتلي او دا خم ده ستاسو لپاره په خیر ستاسو د خیر لپاره دا کار یې کړی ده او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې یو څه تکلفات دي رواجونه دي بې ځایه ستاسو په کورنۍ کې هغه تاسو خپل خبره نشئ کولی یا تاسو په یو شي کې مخکې کېدی نه شئ بره ختل معنا یو شي کې مخکې کېدل یو خیر او یو شي ته رسېدل هغه کې لږ سختي ده تاسو کورنۍ کې او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې دغه مخکینی ژوند دې ستا لږ سخت و ډېر سخت کورنۍ پلار کور کې دې تېر کړی ده اوس لږ ته ازادي دې پیدا کړې ده واده شوی نو لږ ازادي دې پیدا کړی او په کارونو کې ډېره اساني راغلی نو شکر وباسه هغه سخت حالات په کورنۍ باندې اوس هم شته هغوی تېر کړي دي شته پرې اوس هم او تا تېر کړي خو اوس په اساني کې نو ته شکر وباسه والله تعالی اعلم. دا و نن ورځې خوبونه الله دې وکړي چې دا تاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ او چې کله واورېده مطمئن شوئ نو ماته کمنټ کې یو اطمینان راکئ زه هم مطمئن شمه. یو خوب چې ما دا تېر ویډیو کابل ویډیو کې تعبیر کړی و یو زنانه چې هغه خاوند یې وفات شوی و په سرطان مرض کې او هغه خوب مې لیدلی و ډېر تفصیلي خوب و نو هغه زنانه نن رابطه یې کړې وه او مسیج یې کړی و چې ډېر زیات هغه خوشحاله شوی دغه تعبیر نه او هغه ته خیر رسېدلی و هغه ویلي چې زما زړه بیخي مطمئن شو وایي په لمونځ کې په هر حالت کې ما سوچونه کوه ځکه خاوند مې ډېر کلونه وایي په سرطان مریض و په هغه کې ډېر رنج یې تېر کړ نو هغه زما د زړه نه وته چې دا دومره تکلیف دې تېر کړی بیا آخر وفات شو نو هغه کې وایي زه بند وم په دې تشویشونو کې نو ما څه کوم تعبیر ورته وکړ الحمدلله هغه ډېر زیات خوشحاله شو او اطمینان ورته حاصل شو. نو دغسې دا خیر رسېږي خلکو ته او هر یو کس ته چې دا خوب تعبیر کېږي هغه ته یو خیر رسېږي تشویش رفع کېږي نو انشاءالله دې کې دا تاسو دا ویډیو ګورئ او بیا دا لایک کوئ دا شیر کوئ کمنټ پکې لیکئ دا تاییدوئ نور ګروپونو کې ملګرو سره دا ویډیوګانې شریکوئ دا چینل
کوشش کوئ چې زما تایید وکړئ په همدې شکل باندې، نو انشاءالله تاسو هم په دې ثواب او په دې خیر کې شاملېږئ. ډېر زیات دعاګانې وکړې هغه زنانه او هغه اطمینان ورته حاصل شو، دعاګانې ډېر زیات وکړې. نو ټول دعاګانې ستاسو په حصه کې انشاءالله قبلیږي، ځکه کله تاسو ما سره همکاري کوئ او دغه چینل تایید کوئ او خپل خوبونه اعتماد سره ماته وایي، او زه انشاءالله کوشش کوم چې تاسو ته خوبونه په ښه طرف ته تعبیر کړمه. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.